دې ویژن کې څه داسې خصوصیات پکار کړي چې موږ د ادارې له ویژن جوړو ډاکټر صاحب کله چې موږ هارورډ او اکسفورډ په شان یونیورسيټي جوړو ځان له ویژن جوړو یا چې موږ د وطن صفا کو ځان له ویژن جوړو یا چې موږ هاسپټل جوړو ځان له ویژن جوړو چې سم موږ کو ځان له ویژن جوړو نو به کریکټریسټک پکې دا پکار چې اټینیبিলিټي چې هغه اچیویبل خوبي کنه دا څنګه دا بعض خلک اسمان ته درمپایي لګي اسمان ته درمپایي نه خېږي ها دا اسمان د خطو خپل لاري نو اټینیبিলিټي سي what is the possibility of achieving your vision within the resources that can be made available لیکن دوه نقطې دي دوه نقطه او یو پوینټ امپورټنت دا دی چې what is the possibility of achieving your vision تاسو په خیال څه possibility ده چې تاسو ته کلیئر چې yes it is possible او دا یې آسان طریقه ده چې تاسو څه کارم کوي په دنیا کې بس نه نظیر او څه ایگزامپل موجود وي سرویز یونیورسيټي جوړوم د اکسفورډ او د کیمبرج په شان موجود دي سرویز د خپل کالج او د یونیورسيټي جوړوم نشانه موجود تاسو به چې گرین کنټری وي او دنیا ملکونه صفا پراته دي تاسو چې څه کارم کوي سوي جنم تاسو وي هغه ایگزامپل شته نو هغه وګورئ چې هغه پاسبل نه دام پاسبل چې خلک وطن آبادول شي کور آبادول شي او اداري آبادول شي نو زی ولې نشم آبادول رومبه پوینټ دی چې تاسو په ذهن کې پاسبلیټیز ده ایبل ریسرچ وکړئ د خدای دپاره پښتنو سانونو پیژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي